زه ډي پي او صاحب ته وایم تاسو د نواز شریف دپاره د ټول ملک یرغمال کړی دی ستاسو څه خیال چې نواز شریف په دې باندې خلکو نه ووټ وایي زما دا لاش په تخته پروت و که نه په تخته باندې نه بیا په باجوړ کې رانه بله کوپړۍ نشي ګټلی دا مې درته ویلي دي او دا درته اوس هم وایم اوس هم درته وایم په باجوړ کې رانه بله کوپړۍ نشي. ریحان زیب هغه په څه وجه باندې مړ کو نو که ستاسو خیال وي دا کومه ویډیو چې تاسو سره ما شریک کړه په دې سر کې په دې کیسه د داسې خبرې کړې وي کوم چې د حکومت خلاف یا د ډي پی او خلاف وي نو زیات تر کم ملګری چې دی هغه اوس دا ویډیو هغه شیر کوي که تاسو وګورئ ډېر زیات کم ملګری چې دی هغه دا ویډیو د خپل پیجونو د لارې شیر کوي او دا پکې یو نیوکه کوي چې آیا موږ له ریاست هغه چې کوم دی داسې ذمهواري موږ له نشي راکولی چې موږ د هغې په سبب باندې په خپل ملک کې هغه موږ ژوندي نشو پاتې کېدی نو په داسې ریاست وایي هغه موږ کوو ډېر زیات یو دردونکی خبر موږ واورېدو چې دی نه کله خبر شو لکه که تاسو وګورئ ډېر زیات یو ځوان هلک بل دا ویلی کېږي چې انجینرینګ یې هم کړی نو کومه سیمه چې دا کوم باجوړ چې دی هغه په ډیر زیات غمگین دی او خلک چې کوم دی ډیر زیات خپه دي او د غم اظهار پې کوي نو کوشش کوو چې را روان کوم ویډیو چې د هغه د حق باندې تاسو سره شریک کړو د دې کوم پوره بیک ګراوند چې دی هغه د سیاست په حوالې سره چې آیا د پی ټي آی د طرف نه د سیټ میلاو نه شو نو بیا ولې دا د پی ټي آی نه ودرېدو هغه هر څه به په هغې کې شیر کوو تاسو سره انشاءالله بل ویډیو کې میلاویږو. الله حافظ.